ولې د بل په ځای ماته راځي؟ څرګند ده ولې د بل په ځای ته ماته راځي چې زما ملګری تا پروګرام ته غواړي؟ زه پروګرامو ته ځم نه، ستار ملګری ما پروګرام ته غواړي، ماته دې راسي په لایف کې دی وایي، په ډک لایف کې دې راته وایي چې موږ په تا باندې پروګرام کوو، موږ ستا دپاره پروګرام تیارو. زه پرسنل پروګرامو ته نه ځم چې پروګرام یم، شو به تیاروي، هغه شو ته به زه ورځم. خو سعیدو کسه مسکان چې تو پروګرام ته څوک غوړي یو څوک چا پیژنګلای نه بده داره هو ته لایف ته سره راشي لایف ته انستاګرام کې چې دا کم میسجونه ماته کول دا د پښتو د غیرت خبرې وي. ویلې دا کیسه کیسه ده ته نه کوي پروګرام ما ته پروګرام کې دومره ودرې، ما درته چې دومره پیسې ما صرف په کتلې چې ودرې تر کم سوچ ته روانې، ما تا ول چې څومره غواړې د پروګرام د زما ملګری وایي چې موږ ورکو هغه ستا مینهوال دي. صحیح ده؟ ما درته چې دومره پیسې تال دا ته ځان نه غواړې، ما درته زه میوزیشن والا هم راولم، تا نه میوزیشن والا نه غواړو، صرف تا غواړو. ما درته څه مطلب په ما باندې څه کوئ؟ تا هغه په تا باندې ساده سندرې وایي. صحیح ده؟ تا ویل هغه په تا ساده سندرې وایي او صرف یوازې موږ ځان له تا غواړو. د دا خبرو څه مطلب؟ یوازې تو نه غوړو مو موزیک نه دی تل دی اوس باید سره سکرین شاټونه ای مو موزیک والا نه دی تل چې مونږ ټول موزیک مخه نه وینو. څنګه یو سندرغاړی ته غواړې پروګرام ته هغه ته د میوزیک بغیر غواړې؟ مونږ یوه سندرغوړي مونږ 15000 25000 مخه نه وینو. مخه چې نه وینې بیا دې ولې ووایي چې ته هر څومره غواړې؟ نو چې مخه یې نه وینې خو سعیدو مونږ یوه نفر د مکمل مجلس مصارف مونږ نشو پوره کوو، مو په دا خاطر ته نوره درغلې چې زه دومره پیسې 10000 روپۍ 10000 درهم زه غواړم، خو ته راپسې راغلې. دا خبرې خو سعیدو په دا وجه درته کوم چې خلک تا یوز کوي، هسې د خپل کړی عزت د خپل کړی قدر په خلکو مه خرابوه. ساز ما سره خپل تعلق دی، په لایف راځو، میچ کوو، په کال دې راخلم، ګپ شپ لګو، مینوال وخاندي، موږ تاسې لږ وخاندو، ګپ شپ لګو، نور د دا علاوه په نورو خبرو کې څه کار مه لره. چار سړی څه سعیدو انا مو دوتا کسا مو دوتا وال کمنٹ کی داری ایلیو مو وال کی تیلو جی دارا کانتا نا پردی غوڑی چی منجلس وکی تا غوڑی کا نا غوڑی مو دار خلیه کیو میسیج دیتا کرو مو دی تیلو جی ته دا ورته وایي چې ساره خبرې ورسه هغه په لایف کې ناسته ده ورته ووایه، بیا ته دا هم وایې چې هغه صرف ساده بس ساده سندرې وایي. ساده خو زه دا د ګرد ورځ په لایف کې والا مسکان چې د توسې څومره فکرونه کوي ګاډ واډ دومره فکرونه یې مونږ دي نه مونږ خو چې څه خیل په خوله مو یې هغه مو چې څه مو په زړه یې په هغه مو خوله یې چې دې سره وایو نوره مو ولا که دا ډېر سره زده یې چې دا چال ده دا خوله یې خو ځکه درته وایم چې ته ساده ګل یې، ساده ګل په د چا په معاملو کې کار مه لره. صحیح ده؟ نوره احترام چې د مسکان تو نه ډېر احترام زه چاته نه لرم. یو جهان مننه، تhank you، مننه. لایف شیر کوئ، ډبل ټیپ کوئ، زنګ شه په زنګ باندې څه کوئ.